څلور قسمه حیوانات داسې دي چې په هغې باندې قرباني کول جایز نه دي. کوم څلور دي؟ اولنی العوراء البین عورها، هغه ړوند څاروی چې د هغې ړوندوالی واضح وي. که سترګه کې معمولي مسله وه خیر دی، خو چې داسې ړوندوالی چې واضح وي، د څاروي به څارنه کې ګوري به په پټو سترګو به یې نه اخلي. زموږ مسلمانان چې منډۍ ته لاړ شي اول تپوس وکړي په څو دی، چې ریټ ورته کم ښکاره شي کوشش یې دی چې نه څاروی ولټوه. مخکې به دا خبره زه بیان کړم چې شریعت موږ نه کم څاروی غواړي. نو د دې وجه نه د الله رسول وایي څلور قسمه څاروي دي چې قرباني جایز نه ده. یو په هغې کې هغه څاروی چې هغه ړوند وي او ړوندوالی واضح وي. دغه شانتې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والمریضة بین مرضها، هغه بیمار څاروی چې بیماری واضح وي. یو څاروی دی ته ورته ګورې او تا ته بیمار معلومیږي. یو وړه بیماری چې ښکاري نه هغه جدا خبره ده، خو لیکن چې ته ورته ګورې، ځکه حدیث کې قید راغلی بین مرضها چې بیماری واضح وي. د دې بین مرضها نه علما استدلال کوي چې د الله رسول ویلی دي چې بیماری ښه واضح وي، معنا ده چې تا ته بیمار ښکاري، چې ته ورته ګورې تا ته بیمار معلوم شي. چې نه معلومېدل څه خبره نشته، معمولی بیماری وه، د څاروي تبه وه او تبه هم داسې وه چې چا ته یې پته نه لګېدله، یا بله داسې وړه شانتې خبره وه چې چا نه شوه پېژندلی، هغه جدا خبره ده، ځکه هغه بین مرضها کې نه راځي. لیکن چې داسې څاروی و چې ته ورته ګورې بیمار دی، نه پاسېږي، همداسې ناست دی، خوراک نه کوي، په داسې حالت کې دی چې څوک ورته وګوري مړاوی مړاوی دی، نو دا والمریضة بین مرضها کې راځي، دا څاروی بیمار دی، د دې د قربانۍ نه به ځان ساتي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والعرجاء بین ضلعها، او هغه ګوډ څاروی چې د هغې ګوډوالی واضح وي. یو څاروی دی چې روان دی تا ته معلومیږي ګوډ ګوډ ځي، د الله رسول فرمایي په دغه څاروي هم قرباني نه کېږي، د دې د قربانۍ نه به هم ځان ساتي. خو چې داسې ګوډوالی چې ګوډوالی واضح وي، ښکاره ګوډ ګوډ ځي، نو په دغه څاروي باندې بیا قرباني نه کېږي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والکثیرة التي لا تنقي، او هغه کمزور څاروي چې د هغې په هډوکو کې مغز ختم شوی. څه معنی؟ داسې کمزوری څاروی چې ودرېدی هم نشي، ګرځېدی هم نشي، بیخي کمزوری، د هډوکو ډانچه چې ورته ویلی کېږي، په هغه څاروي هم قرباني نه کېږي. اختر کې به حلال کې وینه به توی کې، خو قرباني دې ونه شوه. ولې؟ ځکه قرباني د الله دپاره کېږي، نو په کار دا ده او شریعت هم موږ ته وایي چې ته داسې څاروی حلال که چې هغه د ټولو عیبونو نه پاکي، ټولو عیبونو نه پاکي، په سترګه باندې روغي، په غوږونو باندې روغي، په مزل کې روغي، په وجود باندې روغي، په لکۍ باندې روغي، په ښکرو باندې روغي، په غاښونو باندې روغي، مزیدار ښکلی موټه ښایسته سربه څاروی د الله دپاره حلال کړه. دا وجه د صحابه وایي کنا نسمن الاضحیه، وایي موږ به په مدینه کې وو، موږ به د قربانۍ دپاره څاروی راوسته، مخکې به م راوسته، خوراک به م په کول دومره خوراک به م ورکړه، کنا نسمن الاضحیه چې د څاروي نه به م ښه سربه څاروی جوړ. نو غوره خبره دا ده چې ښایسته څاروی به ګوري، سربه څاروی به ګوري، د عیبونو نه پاک څاروی به ګوري.